اقبال د مجاهد په باره کې یو شعر ویلی دی. فرمائی یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات. یا په د فلک په د فضا کې، په د خلا کې، د اسمانونو د ځمکې په خلا کې د تکبیر انګازې، د تکبیر چغه، نعره تکبیر الله اکبر. یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات، یا په خاورو کې ناس سبحان الله الحمدلله ویل. فرمائی وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، دا په فضا کې د تکبیر انګازې، دا وایي د چا مذهب دی؟ مذهب دی، دا مسلک دی د هغه ځوانانو خود آگاه چې هغوی خپل ځان آگاه دي، خپل ځان یې پېژندلی چې په دنیا کې څه کول پکار دي، کوم انقلاب برپا کول پکار دی. یا مذهب مردان خود آگاه و خدا مست. خدا مست د الله په مینه مست دي، د الله په مینه مست دي، د دنیا او د نفس او د هوا او د هوس په مینه نه دي مست، د الله په مینه مست دي. یا مذهب مردان یا مذهب ملا و جمادات و نباتات. او دا بل سبحان الله والحمدلله ویل یوازې دا د چا مذهب دی؟ یا مذهب ملا و جمادات و نباتات. دا د ملا مذهب دی، دا د جمادات و نباتات و مذهب دی چې هغوی بس سبحان الله والحمدلله او د الله تسبیح وایي. نور په دنیا کې چې څه کېږي کېږي دی، کفر چې غالبه کېږي دی، اسلام چې کمزوری کېږي دی، زموږ د هغې سره کار نشته. بس موږ سبحان الله والحمدلله وایو. نو دا ګوره ملا، ګوره هغه ملا یادوي چې یوازې سبحان الله والحمدلله باندې اکتفا کوي، هغه ملا نه یادوي لکه ملا محمد عمر مجاهد رحمت الله علیه چې هغه ټولې نړۍ ته غېږه ورکړه. امیر المؤمنین الشیخ هبت الله حفظه الله چې هغه وایي چې موږ باندې که اټم بم خطا کېږي، موږ که ویلي کېږو، موږ د ډیز نه تېرېږو، موږ به په اسلام عمل کوو، اسلام به حاکم وو، موږ د کفر سره جوړه نه کوو. دا ملا بیا په دې کې داخل نه دی. دا هغه ملا یادوي چې سبحان الله والحمدلله باندې اکتفا کوي، په مدرسه اکتفا کوي، په پوهنتون اکتفا کوي، نور دنیا د چارو نه خبر نه دی.